دا وابه دی ته دا جوار صاحب چې کوم دی نو دا اوس یو کار وکړو هغه هم د لطیفې نه کم نو خاطرجنه ستا ورته خیال و کیمره یې مخامخ لګولې ده نو شاته رلړه شاته هغه کیمره یې صفا کړو یا تصویر خړ خړ ښه نو دا چې دا خو مې د دې پروګرام د ښکلا لپاره یو کار او نه نه کیمره خو یې شاته کنه شاته چې باندې ګوتې نه وي خو بیا کار رښتیا وایي دا دومره نه پوهېږي نه کیمره خو بیا ښه دا باسل صاحب یو غزل دی زما ډېر زیات خوښ دی چې کله روان یم ځان سره وم هر ځل کلکه وخت د وکي خو اکثر نه راځي راته یې وویل څه ډېر په جړغلي اواز راته یې وویل څه ډېر په جړغلي اواز د کریزې به راوړه دې کلي ته اختر نه راځي د کریزې به راوړه دې کلي ته اختر نه راځي په دغه مینه مې د زړه چارې باور نه راځي د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي حقیقت دی ښه به کېږي اصرار هسې لیونی دی ځان له زړه خوري او جنۍ کټوکې د بخمل دا یارې نسمل دی په جړه د ملکزینا یارې نسمل دی په جړه د ملکزینا او په نیمه شپه د بیرې راوړې بیرې دې د خرباتو تان خوړلې دینه بیرې دې د خرباتو تان خوړلې دینه او په بله روزه سر به وخورې مور مې میره ده اوس په جګه ناسته وینه مور مې میره ده اوس په جګه ناسته وینه ډېر زبردست ډېر ښکلی طرز دی ترورجیا تا نه هم زموږ دغه خواست دی چې په دغه طرز کې راشي او ټپې چې کوم دی د پروګرام برخه جوړه کړي یقین وکړه ډېر زیاته ښکلی او د سید عدل صاحب ډېره شکریا ادا کوو یقین وکړه ډېر ښکلی طرز یې راونیو دا زما په خپله هم ډېر زیات دی که دا تاسو نه کوئ که نه اوس مې راته پوړی کېښوده اوس پې دی خو پوړی کېښوده خو جوهر صاحب هم ناست دی او خاطرجان هم ناست دی خاطرجان یې ورکوټې غوندې نظم راته ورکوټ شانتې ویمه پس د هغې نه به بیا تاسو په ټپو باندې شروع شي چې سموده دغه نظم اورېجي سموده پس مې بیا تازه شوه زاړه وختونه سموده پس مې بیا تازه شوه زاړه وختونه علیک سلام کلام چې وشو د لیک ساعت دپاره ډېره خاموشي جوړه وه سموده پس مې بیا تازه شوه زاړه وختونه د لیک ساعت دپاره ډېره خاموشي جوړه وه دا خاموشي دغلته ختمه شوه په دې خبره دا خاموشي دغلته ختمه شوه په دې خبره نن سبا څه کوې روزګار دې بدل کړی که نه نن سبا څه کوې روزګار دې بدل کړی که نه چا راته وې چې دی لا هغه شانتې هغسې دی یخنۍ ته ناست شو د سپې ټوله شپه تېروي د ځان دښمنه که ناجوړه شوې که ته به دې شوه رښتیا سبق ته چېرته ورسېده څه یې حال دی دلته چا ګرانه شان نامه ستا د سبق اخستا د زړه ته راته ډېرې دعاګانې کوم د زړه د تله درته ډېرو دعاګانې کوم زر مې خبره ورله کټ که ماوي څنګه دعا زر مې خبره ورله کټ که ماوي څنګه دعا هغې ویل چې زړه دې صبر شي بیخي زمانه سم صبر شي چې زړه دې صبر شي بیخي زمانه سم صبر شي ما دریم سرایت کړی زم سلیکشن ووایم که نه چې 13 ورځ مې سوچ کوو ارشاد 13 ورځ مې سوچ کوو دې پسې راځم که نه خیال کې دې راځم که نه 13 ورځ مې سوچ کوو خیال کې دې راځم که نه ما نه که تپوس کوي ما دپاره ګرانه ما نه که تپوس کوي ما دپاره ګرانه ده ستا یوه ادا ټول نازونه یاد مې دي ستا یوه ادا ټول نازونه یاد مې تا به ویل چې نن خو به ستا نه آیسکریم خورم تا به ویل چې نن خو به ستا نه آیسکریم خورم ما به تندې ګونجې کو هېڅ به مې ونه ویل ستا مرۍ مې یاده را یخ به یې چې نه زغمل جوهر صاحب ستا مرۍ مې یاده را یخ به یې چې نه زغمل زه به یرې واغستم ته به دې ونه نیسي زه به یرې واغستم ته به دې ونه نیسي او ستا هغه وړه پوزه هر وخت چې سره به وه دا دې نه مخکې دا و چې ستا هغه وړه پوزه هر وخت چې سره به وه زه به یرې واغستم ته به دې ونه نیسي تا ته به وړې ښکاري دا لویې خبرې دي تا ته به وړې ښکاري دا لویې خبرې دي ستا په معمولي تکلیف شپې په ما شوګیر به وي
ستا نه ما ته د خپل ځان نه ګران ستا د خواهشونه وو اوس خو د بل چا یې ته زه هم د بل چا یم اوس خو د بل چا یې ته زه هم د بل چا یم دا راته لږ ووایه خیال چې د ساتي که نه ستا فرمایشونه چې ټول پوره کوي که نه هغه آیسکریمونه تا چېرته بوځي که نه واہ جوخر صاحب اسے میں زب یو ہائکو ام شاعر چې کله په جذبه کې راشي نو خپل جانان ته ټول جهان لږه کی ته کدا د پلار دی کنه واه دا خو پوه شوې ډېر زبردست جوخر صاحب تاسو هم ډېر بې انتخابي ښکلی نظم د احمدزار خو ښه دی موږ سره الفاظ نشته د دواړو دپاره او په تیره د سید عدیل صاحب ډېره شکریا ډېره مهرباني ښکلی غزل په ترنم کې بیا د هغې سره سمې ټپې نو که څه غوښتنه وي نو مو خاطر جان په شریکه باندې یو څو ټپې وکړو اول بکلا کلغامو ہو اس میں دوتر شکر وندے پکی کوما اس میں دوتر شکر وندے پکی کوما یخلی د وینو ډها کراوړه هو جنې په یار پسې بنگړي خوړلې دینا ارمان د دادا کورا ارمان د دادا کورا دڑک شکورا بچا بیرتا وی دو ما لیزا کوم د خېټې ته اشاره کړې په خېټه غر کې اوردون کو او کتون کې بدی باندې دغوي چې د شپې څه ټیم نشي دادن سیو نه بجې وي او سمو خولې نه دي به په نار باندې نو دا ټپره باندې ډیره زیاته خلګي بده وګونو کې پاتې کیږي مونږه د خپل ټپو اختتام او د خپل بندر اختتام چې کوم دی بالکل فای تر رسو په دغه یو ټپه په مسپارو سید عدیل صاحب او جوهر صاحب رانه دوه مسافر کېږي نو ورته وایو چې الله دې بیا راوله یار او ماشوم زړګی مې در پسې جړه کوي ما چې سید عدیل ونی دا ډېر خوندو کې خو یو جوهر صاحب تم ډالې چې الله دې بیا راوله یاره زما د زړه ستنې پتا باندې دینا و د اخیری مصره پیدا کو د اخیری مصره پیدا کو ډېر ټپې څه سړی غم نو بس باقي خپل غم چې کوم دی هغه نصیب او اوریدونکو کتونکو دا زموږ چینل دی د جوهر صاحب سپیشلی زموږ مشر دی زموږ سینیر دی او یقین په دې تاسو ته هغه سیزونه ملاویږي کم نه چې ډېر پښتانه چې کم دی هغه یک طرفه دی لکه هغې ته پته نه لګي دغه څیزو نو دا چینل تاسو سبسکرایب هم کوئ دا ورسره لایک کوئ او مخکې ورسره لازمي شیر کوئ د هغې غټه وجه دا ستاسو د کمنټس نه موږ ته پته لګي د دې ویډیو نه پس چې زموږ بنډار چې کم دی خلکو له څومره مزه ورکړی څومره خوند یې ورکړی چې چېرته مې حاداباد خوشحاله سوکاله ژوندي او ګړندي راته اوسئ جی بس ډیره زیاته مننه کوم خاطر جان چې کوم خبرو کې ټایم لیټ دی او جوهر صاحب به هم په انتظار وي سید عدل صاحب هم په انتظار وي چې پروګرام اختتام ته بوزو خو دغه یو ټپه چې د نیمې شپې راتلې د رخصه د نیمې شپې راتلې د رخصه سترګې مې پټې کېږي خوب راځي نه د وخت کې مونږه د وطن ریډیو په دفتر کې ناستو د پروګرام مونږ وکړو او ډیره زیاته مننه کوم د جوهر صاحب دونه مینه راکړه د پروګرام یې راباندې ریکارډ کړو د خاطر جان د سید عدل ډیره زیاته مننه او مینه په لوی سختن مو سپارم ډیره زیاته مننه مینه ډیره زیاته مننه ټولو ملګرو د خاطر جان او د احمدزار او د سید عادل چې موږ سره پرې بنډار کې کېناستل او خپل خیالات او خپلې ګپې شپې او ټوکې ټکالې موږ سره شریکې کړي یقینا چې دغه ژوند دی او د ژوند نه مزې واخلئ د ژوند نه ښکلاګانې چې موږ راټولې کړې یو ډېر مشهور شعر دی چې دا عمر خو زمونږ د محبت لپاره کم دی دا عمر خو زمونږ د محبت لپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته اوسګارېږي خلک څنګه نفرتونه ختم کړئ محبتونه را پیدا کړئ مینې زیاتې کړئ مینې وویشئ مینه وکړئ مینه بل له ورکړئ ډېره زیاته مننه او شکریه